السلام علیکم ګرانو کتونکو، خدای دې وکړي چې تاسو به راته روغ او جوړ وئ. ګرانو ملګرو، نننۍ ویډیو چې اکثرو کسانو یې پوښتنه کوله چې څنګه کولی شو چې د خپل عکس شاته بیکګراوند ختم کړو. د خپل عکس څخه شاته بیکګراوند څنګه ختم کړو او څنګه بل ښایسته بیکګراوند ورکړو. نو ډېره سمپل ساده طریقه یې ده. نو ملګرو، تاسو په لومړي قدم کې پلی سټور ته لاړ شئ. پلی سټور کې به ورته ولیکئ بیکګراوند، او له بیکګراوند څخه به تاسو دغه یو به پکې پیدا کړئ. دغه به راډاونلوډ کړئ. دلته تاسو وګورئ چې بیکګراوند یې لیکلی، او د همدغه اپلیکیشن لینک زما د ویډیو په ډسکریپشن کې هم شته. له هغه ځای څخه یې هم راډاونلوډ کولی شئ. نو ملګرو، کله چې تاسو دغه راډاونلوډ کړئ، دغه د څه په باره کې دی دغه پروګرام، تاسو خپل یو عکس ورکړئ او د خپل عکس څخه کوم شاته بیکګراوند چې دی سمپل ساده یې لرې کړئ، کوم نقطه په نه پکې پاتې کېږي. نو ملګرو، تاسو بل ښایسته بیکګراوند هم ورکولی شئ او بیکګراوند نه بغیر یې هم راډاونلوډ کولی شئ. نو ملګرو، تاسو راځئ چې دغه طریقه یې درته وښیم. نو ملګرو، تاسو راشئ بیکګراوند، دا ځای بیکګراوند چې کله راډاونلوډ کړئ تاسو کلیک پرې وکړئ. کله چې تاسو بیکګراوند باندې کلیک وکړو، بیا به تاسو راشئ د جمع ګنټې نشان باندې به کلیک وکړئ. کله چې په همدغه ځای باندې کلیک وکړو، نو ملګرو زه دلته یو خپل عکس راخلم. نو ملګرو، دا عکس ما راواخیستو. تاسو اوس ګورئ چې زما شاته کوم بیکګراوند چې دی هغه ټول راڅخه ختم کړي. نو لږ ورته انتظار وکړو، په خپله بې انټرنیټه یې خلاصوي. نو تاسو خپله کتلی شئ نو څومره زبردست یې راڅخه کلیر کړو. تاسو راشئ د کوز لاندې یو هغه چې دی دا باندې کلیک کوئ، تاسو دلته وګورئ چې دغه صفحه یې راڅخه ټوله ختمه کړه. راشئ د فوس یو باندې کلیک وکړئ، ټوله یې راڅخه ختمه کړه. نو دغه چې کوم دی دغه تور او سپین کوي چې تاسو پکې کومه نقطه پیدا نه کړئ. لکه تاسو اوس وګورئ دلته کومه ستونزه پکې نشته. نو تاسو ملګرو دلته راشئ، په همدغه ځای کې دغه خانه چې ده دغه زیاتیږي او ټوټیږي. تاسو دلته دغه کتلی شئ، زیاتیږي او ټوټیږي. داسې کې تاسو کومه نقطه ولرئ همغه پکې ختمولی یعنې کلیر کولی شئ. صحیح ده ملګرو؟ نو تاسو اوس دلته وګورئ، زه دغه کونج راڅخه ختموم. صحیح ده؟ نو دغه کونج راڅخه ما ختم کړو. تاسو دلته کتلی شئ دغه کونج ما راڅخه ختم کړو. وګورئ تاسو دا ما ختم کړو. راشئ د لاندې یو ته بیا راشئ، اوس هغه کونج بیرته ور ډکوم. صحیح ده؟ اوس دلته کتلی شئ دغه کونج ما بیرته ور ډک کړو. نو ما خو خپله سمپل ساده یې هم راخیستلی شو. نو دلته تاسو وګورئ دغه کونج یې پاتې شو. دغه زه اوس بیرته ختمومه. نو ما دا تاسو دې لپاره کړو چې تاسو پرې پوه شئ چې دا څنګه اپلیکیشن دی. صحیح ده؟ نو دغه وګورئ دغه ما هم ورڅخه ختم کړو. نو دلته تاسو ملګرو راشئ چې بیکګراوند خو ما راڅخه ختم کړو. تاسو دغه کتلی شئ چې شاته کوم بیکګراوند نه لري، سمپل ساده یې هم بیا راډاونلوډ کړئ. راشئ په دغه ځای باندې کلیک وکړئ. کله دغه ځای باندې کلیک وکړو، دا ځای کې راډاونلوډ کړئ. ګیلرۍ ته ډاونلوډ کولی شئ. کوم شاته بیکګراوند چې شی پکې نشته، مقصد کومو پروګرامو ته یې ورکوئ چې شاته بیکګراوند چې نشي راتلی ساده پکې راشي. او که چیرې تاسو بیکګراوند ورکوئ، را به شئ په همدغه ځای باندې به کلیک وکړئ. داسې کې تاسو د خپله د خوښې لیکنه ورکولی شئ. زه شاته بیکګراوند ورکوم. راشئ په دغه ځای باندې کلیک وکړئ. زه ځم په همدغه ځای باندې کلیک کوم. نو دلته ملګرو نور ټول کار بې انټرنیټه کېږي. مازې دا کار پکې انټرنیټ کېږي چې تاسو پکې دغه ډاونلوډ کوئ. نو دغه به انټرنیټ نه ډاونلوډ کوئ. نو ما یو څو نور ډاونلوډ کړي دي. زه راځم په همدغه ځای کلیک کوم. تاسو دلته وګورئ دا عکس چې ما جوړ کړی دی، ما شاته بیکګراوند یې ورکړو. دلته تاسو کتلی شئ ښایسته بیکګراوند ورکول کېږي. صحیح ده ملګرو؟ نو په همدغه طریقه تاسو هم کولی شئ چې ښایسته بیکګراوند ورکړئ. زه راځم دلته یو ښایسته بیکګراوند دی، زه همغه ورته راخلم. صحیح ده؟ دلته تاسو اوس ګورئ زه یې درته وښیم. نو دلته لږ لاندې راځم. دلته یو تاسو خپله کتلی شئ څومره ښایسته ډیزاین کې هر رقم لیکنه او هر رقم بیکګراوند تاسو ورکولی شئ. دغه وګورئ تاسو خپله یې کتلی شئ ملګرو. صحیح ده؟ نو په همدغه طریقه تاسو کولی شئ. دلته دغه څومره ښکلی بیکګراوند دی. زه راځم همدغه ورکوم او دا د بل څنګ ته اړومه. تاسو وګورئ چې څومره ښایسته ډیزاین کې راغی. را به شئ دغه چې کومه راغله ما به ورکړئ. نو دلته تاسو خپله د خوښې لیکنه هم پکې کولی شئ. نو دغه عکس ما چې همدا طریقه ورکړو، را به شئ همدا ځای باندې به کلیک وکړئ. کله چې په همدا ځای باندې کلیک وکړو، سیده تاسو ګیلرۍ ته دغه پروګرام راډاونلوډ شو. نو ملګرو په همدغه طریقه تاسو خپل بیکګراوند ختمولی شئ او بل ښایسته بیکګراوند هم ورکولی شئ. نو ملګرو که چیرې تاسو ویډیو خوښه شوې وي، ویډیو ته ضرور یو لایک درسره ورکړئ، او د همدا رقم ته نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. مننه.